د اپریل په 10 د الخدمت فاونډیشن لخوا په شاوخوا 50 هنرمندانو او خواجه سراو کې خوراکي توغې تقسیم کړای شوې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح په تاریخ کې تر ټولو لوړه ده او د بېروزګارۍ له وجې ولس د ستونزو سره مخ دی او د روژې له وجې د فنکارانو او خواجه سراو کارونه هم بند پراته دي. زه خو وایم چې لکه موږ که رمضان صرف ضروري چې رمضان کې داسې پروګراماتو شي دین علاوه که موږ ووایو نو زموږ چې څومره ګورنمنټ ادارې دي زموږ څومره گورنر صاحبان دي وزیر اعلی صاحبان دي زما دا ریکویسټ چې کاندې تاسو دوی له هر پلیټفارم کې موقع ورکړي که تاسو دوی له موقع ورکړي نو دا کمیونټي خپل ځان په خپله باعزته روزګار اخیسته پیسې په خپل دغه کې پیدا کولی شي نو دوی له چې مثال کې روزګار نه میلاوي ته فیسیلیټیز نه میلاوي دا غریبان به اخر کوي څه نو صرف زه دا دوی ته دا ریکویسټ کوم چې تاسو ته پکار دي چې دوی له تاسو هغه فیسیلیټیز ورکړي څنګه تاسو نورو خلکو له ورکوئ. هنرمندان هم په ملک کې روانې ګرانۍ پریشانه کړي او وایي چې د خوراکي توکو د لوړو بیو له وجې ژوند په ګرانه تېرېږي. ته زموږ د ملک حالات ته وګورې چې کومه ګراني روانه ده یو ټاټکي مار 700 یا 800 روپۍ دیاړي ده او په 3200 د اوړو توړه ده دا شان سړي 3000 باندې 3000 باندې د غوړو 15 کیلو ډبه ده چینی په 600 روپۍ کیلو دي چې په 2000 روپۍ کیلو دي. دا غریب په دې باندې د خپل کور کرایي ورکړي بیمارو کې مړی ژوندی وکړي که ځان له پې خېټه وپالي او که د ډاکټر غم پې وکړي. د پاکستان بیورو اف سټیټسټک مطابق د مهنګایي شرح د 15% نه سیوا شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د IMF سره د قرض اخیستلو په خبرو بوخت دی او کوشش کوي چې د ګرانۍ شرح کمه کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.